یوسف جان دا په 1.5 ملیون سبسکرایبرز باندې څومره ارنینګ کوي؟ څه تقریبا 1300 ویډیوز دی اپلوډ کړي دي. 1300 ځان ته څه وایي. دلته موږ سره یو بل چینل په انګلیش کې دی میګنیټس میډیا. د دې او د یوسف جان تقریبا یومره سبسکرایبرز دي، خو دې 300 ویډیوز اپلوډ کړي. 300 هم لا پوره نه دي او یوسف جان 1300 ویډیوز اپلوډ کړي دي. تاسو وایئ چې یوسف جان به د میاشتې څومره ګټي او دا به د میاشتې څومره ګټي. نو اندازتاً درته وایم یوسف جان به د میاشتې $15,000 ګټي، مې 6,000 هم ګټي، خو د دې نه زیات نه دي. بل طرف ته موږ سره چې دغه چینل دی په انګلیش کې، تاسو څه اندازه شته دا به څومره ګټي؟ میګنیټس میډیا صرف په څه کم 300 ویډیوز باندې دا د $1,00,000 نه زیات ګټي. اوس زیاتره خلک دا وایي که نه، وایي داسې ګپ شپ د $1,00,000 ګټل دا ناممکن دي، خو دا صرف تا ته ناممکن دي. دنیا کوم ځای ته ورسېده، د سپوږمۍ نه لارې مارس ته روانه ده او ته اوس هم په 13,000 او 50,000 باندې خپله ځواني خرڅوه. اوس درته پروف در کومه چې دا په کومه طریقه باندې دومره پیسې ګټي او د دې نه تاسو هم آیډیا اخیستلی شئ. نو که چېرته په یوټیوب باندې تاسو کار کول غواړئ، هسې وخت ځان ته مه ضایع کوئ چې 1300 ویډیوز اپلوډ کړي. صحیح ده، دا $15,000 6,000 دا به څه خلکو لپاره ډېره پیسې، خو چې ته همدغه محنت په بل ځای کې وکړي نو ته په لکونو ډالر ګټلی شي. په فرست نمبر باندې تاسو وګورئ د دې ویډیوز چې کوم دي که نه څنګه دي ویوز هم پرې ډېر زیات راځي. دغه ویوز چې پرې راځي نو دا د کینیډا، د یو اس ای، د یورپ، د هغه ملکونو نه راځي. نو یوسف جان ته چې په 1000 ویوز باندې $1 میلاویږي، دوی ته په 1000 ویوز باندې دې چینل ته څومره میلاویږي؟ $15 $20 تر د $25 پورې دوی ته میلاویږي. نو اندازتاً یوسف جان په 1 ملیون ویوز باندې $1000 اخلي او دا په 1 ملیون ویوز باندې $15,000 او $20,000 اخلي. د دې نه علاوه ما چې درته ویلي پیډ سروس باندې تاسو کار وکړئ. د دې ویوز نه علاوه دا څه چل کوي، ویوز سره سره د دې خپله یو یونیورسټي ده چې په هغه کې دا د یوټیوب کورس خلکو ته ورکوي او د ویډیو ایډیټنګ کورس خلکو ته ورکوي. څومره پرایس یې دی؟ $999، یعنې څه تقریبا $1000 دي، دا څه 3 لک روپۍ شوي. د پیډ سروس مطلب دا دی چې تا سره کم یو سکیل هم دی، څه هنر هم تا سره دی، هغه ته خلکو ته ورکوي. په یوټیوب باندې ویډیوز هم اپلوډ کړي او بیا ته هغه خلکو ته ورکوي، خو هغه ته بیا داسې خلکو ته ورکوي چې هغوی ستا نه په $1000 باندې هم اخیستلی شي. مطلب ټارګیټ کا مالدار خلک، ریچ خلک، دا ټارګیټ کا. بله خبره دا چې دغه شانې ویډیوز جوړول دا هم د هر چا په وس کې نه وي، دومره اسان کار نه دی چې ته خلکو پسې ورځه او هلته د هغوی په مخ کې بیا انسکرپټډ چې مطلب سکرپټ هم نه ده لیکلی بیا خبرې کوه. او که موږ میګنیټس میډیا ته وګورو نو دغه ویډیوز خلک په خپل افیس کې هم جوړولی شي. د دې لپاره ایډیټنګ، د دې لپاره ټیم هایر کیږي او دا هر څه چې دی آټو پایلټ کیږي. په دې چینل کې محنت زیات دی او ارنینګ دومره نه دی. په دې کې محنت شته، خو مطلب دومره محنت نه دی او ارنینګ ته ورکوي ګور بې انتهایي زیات دی ورکوي، دا نور هم زیاتېږي. نو محنت کم کوه او پیسې زیاتې ګټه. زه خپل هم د میاشتې $1,00,000 نه ګټم، خو په سفر باندې روان یم. په پښتو کې زمونږ کوم چینل دی الریډي د هغې تاسو ته پته ده، په انګلیش کې دی، اوس هم جوړ کړی دی، ګرو کېږي. دا هم ډېر ژر زه تاسو سره شریکوم. که چېرته دغه ټولې خبرې تاسو په ډیټیل کې زده کول غواړئ بالکل فری، نو سبا په پېښور کې په انسټیټیوټ کې زموږ کلاس دی، لومبنی کلاس دی، خو خیر هر یو کس راشي، فری راشي. نو د دې ټولو خبرو نه به تاسو خبر شئ، تاسو ته پته ولګي چې چېرې تاسو څه فایده کوي او که نه. چې تقریبا 2 غنټې کلاس به وي، ډېر څه به ورکې زده کوئ.